قدرمنو کتونکو عظیم خان یم له وطن سره د کراچۍ په ښار کې موجود یم په ناظم آباد نمبر 2 کې یم په مسرت سینما کې فلم لګېدلی دی د پښتو تماشبین زوړ فلم دی چې د کراچۍ په ښار په مسرت سینما کې لګېدلی دی. دا فلم شاید فلم پروډکشن له طرفه پیش شوی دی. د دې فلم کہانی ام کمال پاشا لیکلی ده، موسیقي شاکر زیب نوشروی ترتیب کړی ده، ایډیټر یې صاحب زاده دی، پروډیوسر د دې فلم لالا سردار خان دی. په دې فلم کې شاهد خان، جهانگیر خان، شفقت چیما، دلبر منیر، شهسوار، شاهجهان خان، عمران خان او امان کار پکې کړی دی. کراچۍ په ښار کې 3 سینمې دي چې په دې کې پښتو فلمان لګیږي، لیکن په بد حال دي. سینماو ته کتونکي نه راځي چې کمې سینمې ته ورسې د هغه له ټیکهدار سره، منیجر سره یا مالک سره خبرې وکړي، نو هغه تاته دا یایي چې دا کاروبار بالکل زوال پذیر شوی دی، بالکل خراب شوی دی. دا ولې د دې وجوهات څه دي؟ زه کوشش کوم چې د مسرت سینمې له ټیکهدار سره، له منیجر سره یا له مالک سره ستاسو خبرې وکړم. مسرت سینمې ناظم آباد نمبر 2 منیجر صاحب سره ناست یو چې د دې نوم امان الله خان دی. نو له امان الله خان سره د دغې شعبې د دغه فیلډ متعلق مجلس کوو چې دا فیلډ څنګه فیلډ دی، سینما چلول چې کوم دي، څومره تکلیفات دي پکښې، د دغه ګټه شته او که نه شته. تر ټولو له مخه امان الله صاحب، زه په خپل پروګرام کې ورته ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو شکریه چې تاسو راغلئ او زموږ معلومات وکړو، زموږ خواله راغلئ، ستاسو ډېره شکرګزاره یو موږ. امان الله صاحب دغه اول ما ته ووایه چې د کوم ځای خپله پیژندګلوي په لنډو الفاظو کې راته وکړه. موږ خو د مانسیرې بټګرام یو او چې به دلته پاتې کیږو. امان الله صاحب دا ما ته وایه له دې فیلډ کې د څومره وخت شوی دی؟ تقریبا زما خو 8 کاله وشو، 10 کالو پورې زما وشو چې دلته د سلیمه کې. مخکې ګټه څنګه ول، اوس یې څنګه ده؟ نو اصل خبره دا ده چې هر څه ستاسو د مخکې لیدلی دی. د کورونې نه مخکې کاروبار ښه بد نه و، خو چې څنګه کورونا تېره شوه، لاکډاون تېر شو، د هغې نه کاروبار دی خوا ډېر زموږ خراب شوی دی او مزید نور هم خرابېږي. دا نه دی چې کورونا تېره شوه مزید نور هم زموږ د سلیمو کاروبار ډېر زیات خراب دی. او ګوره کوششونه کوو، یو فلمونه نه جوړېږي، که فلمونه نه وي جوړېدی نو کیدای شي زموږ دا کاروبار ښه شوی وی دې سره. نو یو اختر بل اختر فلم جوړېږي، زړو فلمونو باندې چېرته کاروبار کېږي، چېرته زموږ دا کاروبار په زړو فلمونو باندې کېږي. نوي فلمونه یو اختر جوړېږي، بل اختر جوړېږي، د هغې د وجې زموږ کاروبار زیات ټپ شو. بل د لاکډاون د وجې د هغې نه زیات، د لاکډاون د وجې، کورونا د وجې هغې نه بیا زیات ډاون شو، د هغې د وجې زموږ کاروبار ډېر خراب دی. دې سینمې څومره وخت کېږي؟ د دې سینمې تقریبا 30 سالو پورې کېږي چې دا جوړه شوې ده دلته. اچھا یو سوال بل زما ذهن ته چې کوم دی راغلی، موږ چونکې پښتانه یو، د پښتانه په ټولنه کې استوګه کوو، په دې کاروبار باندې ستا عزیزان کور والا څه وایي؟ ښه تاته وایي که بد وایي؟ نو خو بس دا خو کاروبار دی که نه، څوک د زندګۍ پورې تړلې خبرې دي، څوک به څه وایي څوک به څه وایي او څوک به ښه وایي څوک به بد وایي. خو بهرحال زموږ کاروبار دی، زموږ کار دی، زموږ نوکري ده، ډیوټي ده، نو دا به خو موږ سوله نه کوو او انشاءالله چې څه دغه به په دې کې نه دا به کوو، انشاءالله چې څو یو دلته کوو، بیا چې نه وځو الله دې خیر وکړي. امان الله صاحب دا علم ما ته راکړه، د زړه ارمان د څه شی دی؟ نن دغه میک تا ته حاضر دی. بد د زړه ارمان مې بس څه نشته دی، الله دې خیر وکړي، نور څه بس څه به ووایم، څه نشته ارمانونه خو ډېر خو سړی بس هغه چې وی جولی مې تنګه زه به کوم ټولوم اورې الله دې. ستا د ښایست ګلونه ډېر دي، جولی مې تنګه زه به کم ټولوم. ډېره مننه، ډېره مننه. دا و امان الله صاحب. تر بل خوندور پروګرام پورې له تاسو رخصت اخلو. د الله په امان.